محترم حاضرین، ستاسو په حضور کې زه همیشه د خپلو خبرو ابتدا د علامه شمس الدین ذهبي د یو رانقل کړي حدیث څخه کوم او بطور خلاصه همیشه د دې خبرې اعاده کوم چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام کور ته حضرت علی رضی الله عنه او د لور مبارک حضرت فاطمه زهرا رضی الله عنها د پیغمبر د ملاقات د فار راغلل. چې کله د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام کور مبارک کې کښېنستل نو دې دوران کې پر پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې د ژړا او د ګریې کیفیت دی. حضرت علی رضی الله عنه د هغه کیفیت متعلق پوښتنه کوي او د هغې سبب و علت ځان ته معلوموي. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د هغې په جواب کې ورته وایي چې علي چې کله د معراج شپه وه ما د امت بعضې انسانان د جهنم په بدترینو عذابو کې مبتلا ولیدل چې کله ما ته د هغې عذابو تصور او فکر په دماغ کې راسي نو د هغې په خاطر پر ما باندې د ژړا او د ګریې کیفیت راځي. حضرت فاطمه زهرا بنت رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره د هغې عذابونو تفصیل غواړي. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته وایي چې ما د جهنم په کندو کې د خپل امت د انسانانو د صنف سره یو خاص صنف د زنانو هغوی په بدترینو عذابو کې مبتلا لیدلی دي. د حضرت فاطمه زهرا رضی الله عنه پر غوښتنه باندې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د هغې زنانو د عذابو تفصیل بیانوي چې اوله زنانه د جهنم په کندو کې د سر په ویښتانو زړېدله او د هغې جرم او ګناه دا و چې هغې د خپل سر د ویښتانو پرده دا د عامو انسانانو سره نه کوله. نو د هغې بې پردګۍ په خاطر الله تعالی دې ته په جهنم کې دا سزا ور مقرره کړې وله. او دویمه زنانه هغې د جهنم په کندو کې د ژبې په دې نازکه حصه باندې د بدن په دې نازکه حصه چې ژبه د په دې باندې راځوړند او زړېدله او د هغې زنانې جرم پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا بیانوي چې هغې زنانه زباندرازه وه. هغې زنانې د خپله ژبه په قابو کې نه درلوده. د هغې زنانې د خپلې ژبې په خاطر باندې خپل خاوند ته یا د خاوند قریبانو ته تکلیف رساوی نو د هغې په خاطر الله تعالی په دې عذاب کې مبتلا ګرځولی وله. او درېیمه زنانه هغې د جهنم په کندو کې د بدن په دې نازکو اندامو د تیو په شکل راځړېده او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د هغې زنانې جرم او تعدا دا بیانوي چې هغه زنانه شادي شده زنانه د هغې خپل خاوند لري. د دې خپل خاوند د درلولو سره سره هغه زنانه د پردیو نارینهو سره د نامحرمه انسانانو سره خپل نظر په قابو کنټرول کې نه لري. نو د دې عمل په خاطر الله تعالی د هغې زنانې ته دا سزا ورکوي چې هغې به د جهنم په کندو کې د بدن په تیو باندې راځړېږي. او څلورمه زنانه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا بیانوي چې د هغې پښې د هغې د سینې سره تړلي او د هغې لاسونه د هغې پر سټ او پر دیزنه باندې تړلي او هغې په جهنم او د جهنم په عذابو کې مبتلا او د جهنم په اورو کې سوځېدونکې. نو د هغې جرم او تعدا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا بیانوي چې هغه زنانه د حیض او د جنابت د نافاکۍ سره د خپل ځان دفاع کولو په ښه طریقه اهتمام نه کوي او د دې نافاکۍ په وجه باندې د خپل مانځه او د نور عباداتو متعلق دا د لاپرواهۍ او د استهزاء او د فسخن معامله کوي. نو هغې ته الله تعالی د جهنم په کندو کې دا سزا مقرره کړې ده چې د دې پښې به پر سینه باندې تړلي او د دې لاسونه به پر سټ باندې تړلي او دا به د جهنم په اورو کې په عذابو کې سوځل کیږي. د دې څلورو زنانو متعلق فتیره دورانیه کې
فتفصیل سره خبره اوسو الله تعالی د خپل دربار کې قبول او مقبول وګرځي. فنځمه زنانه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حضرت عائشه مبارکه او حضرت علی رضی الله عنه په مخ کې پیشي. هغه زنانه چې د هغې د سر په جهنم کې د خنزیر په مثل او د سره سیوا چې کوم باقی جسم دی هغه ټوله د یو معروف حیوان یعنی د خره په شکل او د هغې په بدن پورې د جهنم ماران مشتي د جهنم لړمان مشتي او د هغې په بدن پورې د جهنم خصمانان مشتي او دا بیتابه او په ډېره تکلیف باندې د جهنم په کندو کې د جهنم په لمبو کې د جهنم په سکروټو کې کړېدله. چې کله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د دې پنځمې زنانې بیان کوي نو حضرت فاطمه الزهرا مبارکه دستی د دې متعلق غوښتنه کوي چې د الله رسول دې زنانې په دنیا کې څه عمل کاوه. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حضرت فاطمه الزهرا او حضرت علی رضی الله عنه په مخ کې د دې زنانې دوه جرم دوی ګناه ښکاره کوي. یو ګناه د دې زنانې دا و چې په کم کور کې دا اوسېدله په هغه کور کې دې د چغلۍ او د چغلۍ خوړلو معامله کوله، دې چغلګري کوله او چغلي کوله او د یو مسلمان د یو انسان خبره بل انسان ته رسوله. او دویمه سزا د دې دویم جرم د دې زنانې دا و چې هغې د درواغو د وینا څخه ځان نه کاته، همیشه به یې دروغ ویل. نو چې کله د دې زنانې یو عمل د چغلۍ کولو او دویم عمل د دې زنانې هغه د درواغ ویلو نو د دې دوه اعمالو په خاطر باندې الله تعالی په جهنم کې د دې دپاره دا سزا مقرر کړې وه چې د دې سر به د خنزیر په مثلي او د دې نور بدن به د خره په مثلي او د دې په بدن پورې به د جهنم لړمان او ماران مشتي او دا به د جهنم په سکروټو په عذابو کې بېتابه کړي شي. اوس که سړی پر دې خبره باندې لږ غور وکړي نو د دې زنانې جرم او تعدا دا دوه عمله دي، یو چغلي کول او بل درواغ ویل. اوس دا دوه عمله داسې نه دي چې صرف زنانو پورې خاص دي، په بل چا کې نه راځي. دا دوه عمله لکه څنګه چې په زنانو کې راتلی سي دغه رقم نارینه هم په دې کې مبتلا کېدی سي. که چیرې نارینه په دې جرمونو په دې ګناهو کې راسي، یا د چغلۍ په ګناه کې یا د درواغو په ګناه کې، نو بیا خو د الله تعالی په دربار کې د نارینه هم گرفت او په عذاب کې راځي او بیا د نارینه د پاره هم د جهنم په کندو کې دغه شکل او دغه سزا مقرره ده چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د زنانو د پاره کومه سزا او په کوم شکل باندې بیان کړې ده. عام طور دا دوی ګناوې دي، دواړې ډېرې سره نږدې ګناوې دي، لیکن د دې دوه ګناهونو په مابین کې په خپل مابین کې ډېر فرق دی. یو ګناه د غیبت د ځان له جلا ګناه ده او دویمه ګناه د چغلۍ کولو د ځان له جلا ګناه ده. د غیبت ګناه دا رقمي چې سړی د یو مسلمان عیب یو بل چاته ښکاره کوي، حالانکه هغه بل څوک د خپل عیب پټ کوي، دغه کوشش دی چې زما په دې عیب باندې څوک خبر نسی او دی راسي دغه مسلمان عیب او بل چاته ښکاره کوي او چې کله هغه عیب جن سړي له دا خبره ورسېږي چې پلانکي سړي زما پلانکی عیب په پلانکي مجلس کې بیان کړی دی، نو په هغې ته یو څه د دې خبرې څه تکلیف ورکول سي او پر هغې باندې دا خبره یو څه بده ولګېږي. نو دې ته زموږ په عرف کې د شریعت په عرف کې غیبت ویل کېږي. نو په غیبت کې صرف دا چې د یو مسلمان عیب د نور مسلمانو په مخ کې ښکاره کول او د یو مسلمان عزت د نور مسلمانانو په مخ کې خرابول او د یو مسلمان قدر او بې عزتي د نور مسلمانانو مخ ته بیانول او یو مسلمان د نور مسلمانانو په مخ کې بې قدر او بې عزت ثابتول، نو دا غیبت دی. لیکن چغلي دا ده چې د اوله سره د سړي نیت او اراده دی چې زه به د دې سړي عیب پلانکي سړي ته رسوم او کوشش به مې دای چې د دې دوه انسانانو په مابین کې بدګماني راولم او د دې دوه انسانانو په مابین کې اختلاف جوړ کم او د دې دوه انسانانو په مابین کې جګړه او جدال پیدا کم، نو دې عمل ته ویل کېږي چغلي. نو چغلي دا په عرف کې په شریعت کې دا د غیبت څخه زیاته ګناه بلل کېږي. ځکه په غیبت کې صرف دای چې د یو مسلمان عیب بل چاته ښکاره کول د مسلمان عزت خرابول،
لیکن په چغلی کې دا اوله سره سستا اراده دی چې د دوو مسلمانانو په مابین کې نفرت راوستل، د دوو مسلمانانو په مابین کې اختلاف راوستل، د هغې دوستی په دشمنی باندې بدلول، د هغې هغه محبت په نفرت باندې بدلول. نو د دوو مسلمانانو په مابین کې اختلاف او نفرت راوستلو ته د شریعت په عرف کې دې ته چغلی کول ویل کېږي. نو زموږ په دین کې چې غیبت یو طرف ته بدترینه ګناه ده، لیکن چغلی کول د هغې څه زیاته سخترینه ګناه بلل کېږي. لکه زموږ او ستاسو د کورو معاملې دي، کله کله یو زنانو کې دا مرض عام طور ډیر زیات راځي. کله یو زنانه د خواښې په شکل هغه د خپل مژور عیب خپل خاوند ته چې د دې مژور خسر دی یا خپل زوی ته چې د دې زنانې خاوند دی ورښکاره کوي. نو د هغې په وجه باندې د دې خسر او د مژور په مابین کې بدبیني راسي، د هغې نیت پر له خراب سي او د هغې په خاطر باندې د دې خاوند د خپلې زنانې څخه نفرت راسي، د هغې هغه د محبت فضا د نفرت په فضا باندې بدله سي. نو دا یو قسم چغلی ده او دا د چغلی عمل دی او دا د شریعت په عرف کې د غیبت څخه زیاته ګناه بلل کېږي. یا مژوره ولاړه سي د خپلې مور عیب خپل خاوند ته چې د هغې مور زوی دی و هغې ته یې ښکاره کوي. نو د دې عمل په نتیجه باندې دا د خپل زوی او د دې مور په مابین کې نفرت زیاتوي او د هغې په مابین کې چې کومه د مینې او د محبت رشته ده، هغه د مینې او د محبت رشته دا په اختلاف بدلوي، دا په جګړه بدلوي، دا په نفرت بدلوي، دا په بغض او دشمنی باندې بدلوي. نو دا عمل د دې زنانې عام طور چغلي بلل کېږي او دا د غیبت څخه د شریعت په عرف کې زیاته ګناه بلل کېږي. نن سبا دا مسله عامه وي، نن سبا دا مسله د هر کور مسله وي. په کور کې څو کسان اوسېږي، خاوند دی، د هغې زنانه ده، د هغې بچی دی، د هغې مژور دی. او چې کله د هغې په زندګي باندې سړی خبر سي، 4 کسان دي، د 4 سره لارې زله جلا دي. یو د بل سره خبرې کولو ته تیار نه دی، یو د بل سره محبت کولو ته تیار نه دی، یو د بل د سلام د جواب ورکولو ته تیار نه دی. د هغې وجه دا ده چې د کور په افرادو کې د چغلۍ مرض دی او د کور په افرادو کې د بدبینۍ مرض دی او د هغې چغلۍ په خاطر باندې د کور افرادو هغې د کور سکون، هغې د کور اطمینان، هغه د کور خوشحالي هغې په بې اطمیناني او په نفرت او په غم باندې بدله کړې ده. نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې 15 کومه زنانه بیانوي چې د هغې سر د جهنم په کندو کې د خنزیر په شکل او د هغې ټوله بدن د خره په شکل او د هغې په بدن پورې د جهنم مارانو لړمان لګېدلي. نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام د هغې جرم دا بیانوي چې هغه زنانه 2 عمله کوي، یو په کور کې عام طور چغلي کوي او دویم د درواغو ویلو څخه ځان نه ګوري. د هغې په وجه الله تعالی د دې زنانې دپاره دغه سزا مقرره کړي. نو ما درته ویل چې غیبت او چغلي دا په خپل مابین کې سره قریبي ګناهونه دي. قرآن کریم کې د دې ګناهونو ډېر مذمت راغلی دی او د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په حدیثو کې پر دې باندې ډېر زیات وعید راغلی دی. قرآن کریم کې الله تعالی څه وایي؟ فویل لکل همزة لمزة. ویل محدثین د دې 3 مفسرین د دې 3 ترجمې کوي. کله کله د ویل ترجمه په هلاکت باندې کوي، کله کله د ویل ترجمه د جهنم په یو کند باندې کوي او کله کله د ویل ترجمه په افسوس باندې کوي. نو فویلون هلاکت دی وی، فویلون د جهنم کند دی، فویلون د دې سړي پر حال دی، افسوس دی د کم سړي پر حال. لکل همزة د هر چغلخور د پاره چې هغې د چغلۍ عمل کوي او کم چغلخور لمزة چې هغه د خلکو تعنیف او عیبونه مسلمانانو انسانانو ته ښکاره کوي. نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام څخه مخکې قرآن کریم پر دې باندې الله تعالی په خپله پر دې باندې هلاکت هم بیان کړی دی، الله تعالی پر دې باندې د جهنم شله هم بیان کړې ده او الله تعالی پر دې د دې سړي پر حال باندې افسوس هم بیان کړی دی. او پیغمبر علیه الصلاة والسلام خو په 2 ټکي کې خبره خلاصه کړې ده. پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي لا يدخل الجنة نمام، چې کم سړی په معاشره کې د چغلۍ عمل لري او په چغلۍ کې اخته وي د هغې دپاره په جنت کې سزا نه وي.
که هر څومره لمنځ گزاره دی، که هر څومره عبادت گزاره دی، که هر څومره روژې نیسي، که حاجي دی که سخي دی، لیکن د پیغمبر علیه صلات وسلام دوه ټکي فیصله ده، لا يدخل الجنة نمام، په جنت کې د چغلخور دپاره ځای نه پیدا کېږي. او پیغمبر علیه صلات وسلام وایي قبر دا د آخرت د منازلو څخه اولنی منزل دی، او په قبر کې انسانانو ته سزا ورکول کېږي. لیکن پیغمبر علیه صلات وسلام د قبر د سزا دوه علت بیان کړي دي. یو علت دا دی چې انسان په دنیا کې چغلي کوي، چې کم سړی زندگی په دنیا کې چغلخوري، که نارینه دی که زنانه دی، که په کور کې دننه چغلي کوي، که د کور څخه د باندې د چغلۍ معامله کوي، که په کور کې دننه د انسانانو نیتونه پر خرابوي، که په کور کې د کور څخه د باندې د انسانانو نیتونه پر خرابوي. نو پیغمبر علیه صلات وسلام وایي چې یو به دې سړي ته الله تعالی د قبر عذاب ورکوي، او دویم هغه سړی چې هغې د بولو ځان او لباس او خپل بدن نه ساتي، نو الله تعالی به د دې سزا و دې سړي ته په قبر کې ضرور وله ورکوي. نو ما درته وایي چې چغلي دا قرآن کریم هم پر دې باندې ډېر مذمت راستولی دی، او دغه رقم پیغمبر علیه صلات وسلام په خپلو احادیثو کې د دې ډېر مذمت بیان کړی دی. لکه څنګه چې د دې عمل مذمت دی، دغه رقم دویمه ګناه چې د غیبت ده، هغه هم د دې ژبې سره د چغلۍ سره نږدې ګناه ده، د هغې هم قرآن کریم مذمت بیان کړی دی. د پیغمبر علیه صلات وسلام عصر دی، سفر روان دی، د مجاهدینو سفر دی، هغې کې حضرت ابوبکر دی، حضرت عمر دی، او په هغې کې پیغمبر علیه صلات وسلام په خپله وجود لري. حضرت سلمان فارسی رضی الله عنه یو صحابي دی، پیغمبر علیه صلات وسلام د حضرت ابوبکر او د حضرت عمر پر خدمت مقرر کړی دی، چې د هغې دپاره سالن برابرول، د هغې دپاره د نفقې بندوبست کول، د هغې خدمت سرته رسول. چې کله یو منزل دوه رالو، نو که ګوري په یو داسې منزل کې دی رالو چې هلته حضرت سلمان فارسی چې هر څومره وکړی دی، نو د ابوبکر او د عمر او د دې د ملګرو دپاره د نفقې څه بندوبست نه برابرېږي. چې کله نفقه نه برابرېږي، نو پیغمبر علیه صلات وسلام هم دې لښکر کې وجود لري، نو حضرت ابوبکر او عمر حضرت سلمان فارسی ته وایي چې ورسه د پیغمبر علیه السلام خیمې ته، که هلته څه سالونو څه بندوبست د خوراک موږ نه راوړو. حضرت سلمان فارسی رضی الله عنه چې کله د پیغمبر علیه صلات وسلام خیمې ته راغلی، نو د پیغمبر علیه صلات وسلام په خیمه کې هم د خوراک دپاره یو شی نسته. نو حضرت سلمان فارسی رضی الله عنه برته د پیغمبر علیه السلام د خیمې څخه دغسې خالی لاس راغلی، چې کله دوی هغه خالی لاس ولیدی، نو دې مبارکانو په خپل مابین کې دا سره وویل، والله کور شا دی خو داسې سړی دی چې ډک سالی ورواستی، د هغې خوا به درله راسي وایي 1000 اوبه پکې نه. صرف د ابوبکر او د عمر د خولې څخه د الفاظ ووتل، لیکن د دې الفاظو په وتلو سره الله تعالی د عرش څخه دستي جبرائیل علیه السلام راستی، او د پیغمبر علیه صلات وسلام خیمې ته حضرت جبرائیل راغلی، او حضرت جبرائیل علیه صلات وسلام د آیات راوړي، ولا یغتب بعضکم بعضا، تاسو کې به یو د بل غیبت نه کوئ، ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیه میتا، ایا تاسو ته دا ښه خوند درکوي چې سړی د خپل مړه ورور غوښې خوري، فکرهتموه، دا عمل د ځان دپاره ډېر بد وبولئ. تاسو ګورئ یو طرف ته د ځانه څه آدمخور جوړول، او بیا چاړه رااخیستل، او په هغې سره د خپل ورور غوښې پرې کول، او ورور بیا د ژوند په حالت کې نه دی، د مرګ په حالت کې د هغې غوښې پرې کول، بیا په دې خوله باندې چیښل او د هغې خوړل، چې دغه عمل سړی څومره مکروه بولي. نو جبرائیل علیه صلات وسلام پیغمبر علیه السلام ته وایي چې د خپلو ملګرو ته وایي چې دغه عمل د غیبت هم دومره مکروه وبولئ، لکه د دې عمل کول د ځان دپاره متصور نه بولئ، د دې تصور فکر نه شئ کولی، د غیبت هم په زندگی کې داسې تصور فکر مه کوئ. پیغمبر علیه صلات وسلام دستي حضرت ابوبکر او عمر ته سړی ور واستوی، چې کله حضرت ابوبکر رضی الله عنه حضرت عمر رضی الله عنه رالو خیمې ته، نو پیغمبر علیه صلات وسلام څه ورته وایي، ورته ایاکم والغیبه، ای صحابه د غیبت څخه به ځان وګورئ. باره ورته الغیبة اشد من الزنا، که زنا کوئ د هغې غیبت ډېرې سخترینه ده. ورته ان صاحب الزنا یزنی و یتوب فیتوب الله علیه، زناکاره خو به زنا وکړي لیکن پر زنا به توبه وکاږي او الله تعالی به توبه قبوله کړي او دا د زنا عمل به د زندګۍ څخه ختم کړي.
وان صاحب الغیبة لا يغفر له حتى يغفر له صاحب. او د غیبت والا د پاره مغفرت او توبه نشته چې در سوې د چا غیبت کړي دي چې هغه در سو پورې معافي ورته کړي نه. ځکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حضرت ابوبکر عمر او نور صحابه ته وایي چې الغیبة اشد من الزنا. حضرت امداد الله مهاجر مکی رحمه الله د دې متعلق یو لطیفه بیان کړي. هغه غیبت ولې در زنا ډیر سخت دی. د مبارک لیکي چې کله د سړی سره زنا کیږي ولې کیږي. د زنا علت او سبب دا شهوت باه دی او غیبت چې د سړی سره کیږي دا غي علت او سبب چې دی هغه شهوت جاه دی. دا صرف د یو مردانه قوت د شهوت په خاطر د سړی سره زنا کیږي او غیبت چې د انسان سره کیږي هغه د تکبر په خاطر باندې کیږي د جاه او د منصب د طلب په خاطر باندې کیږي. او هغه لیکلي دي چې کله د انسان سره شهوت با په خاطر باندې یو ګناه صادره سي نو شهوت با والا چې د ګناه سره ورسته دستی پر دې ګناه باندې د په دماغ کې عاجزي راځي د په دماغ کې پښیمانی راځي او چې پر کومه ګناه باندې د سړی په دماغ کې عاجزي او پښیمانی رااله پر هغه ګناه باندې الله تعالی انسان ته د توبې کولو توفیق ورکړي. لیکن کومه ګناه چې د تکبر په وجه د سړی سوسي د جاه د طلب په وجه باندې د سړی سوسي نو پر هغه ګناه باندې اکثریت د انسان په ذهن کې عاجزي ناراضي او چې پر کومه ګناه باندې د انسان په ذهن کې عاجزي نه رااله پر هغه ګناه باندې د انسان په ذهن کې پښیمانی نه راځي او چې کله پر ګناه باندې د انسان په دماغ کې عاجزي او پښیمانی نه رااله نو د هغه ګناه د توبې کولو توفیق الله تعالی انسان ته نور کړي او چې د کومه ګناه د توبې کولو توفیق د انسان په نصیب کې نه رااله نو د جهنم په کندو کې به د هغه ګناه سزا الله تعالی انسان ته خامخا ورکړي. ځکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغه صحابه ته چې الغیبة اشد من الزنا غیبت تاسو د پاره د زنا سره ډیر سخت ترین عمل دی. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې کوم سړی غیبت کوي دا غي مثال داسې دی لکه یو سړی دلته توف ودري او هغه سړی د توپ په ذریعہ باندې ګولې یو طرف او بل طرف ته در انسانانو پر طرفو باندې غورځي. دا غره کم چې کم سړی غیبت کوونکی دی نو هغه د خپل نیک اعمال د نورو طرف ته ورغورځي چې د کم چا غیبت کوي د نیک اعمال دغه طرف ته ورغورځول کیږي دغه نیک طرف چې کله د په ژوندۍ کې نور اعمال پاته نسی بیا الله تعالی دغه ګناه پر د باندې ضرور راستي او د په دې ګناه باندې مبتلا کیږي. نن سبا د دې د پاره باز خلک د جواز لارې لټي و یاره زماغه چې کله ورته دا غیبت وي زماغه غیبت نه دی په دې خاطر چې په دې سړی کې دا ګناه یقیني ده چې زه یادوم زوام دا سړی غل دی په حقیقت کې غل دی زوام چې دا سړی دروغجن دی په حقیقت کې یقیني دروغجن دی او باز خلک بیا د دې د سپار ځان ته دال لار برابري و یاره زماغه غیبت ځکه نه دی چې زه دې سړی ته مخامخ دا خبره کولای شم. ګوره کدا سړی کې د عمل یو کني او کدا دا خبره او دا د غیبت وینا ته د سړی ته مخامخ کولای شي کې نه شي کولای چې کله دی په دې سړی په پښاله د دې وینا ذکر وکي او د مسلمانانو د انسانانو مخ ته د دې د عیب ښکارا کوي دا بیا غیبت بلل کیږي او دا ګناه کبیره بلل کیږي او دا در زنا بدترین عمل بلل کیږي او کله کله پر دې عمل باندې الله تعالی انسان ته د توبې کولو توفیق نه کوي نو بیا به د دې ګناه سزا الله تعالی سړی ته په جهنم کې ورکړي. نو غیبت په دې باندې سړی ته نه روا کیږي چې دا ګناه ستا او کنستا کچيري په غسړی کې دا ګناه یې خدغه غیبت دی او کچيري په دې سړی کې دا ګناه نه یو ته د ځان په سیوای دا خو بیا بهتان دی او دا د غیبت لا بدترین ګناه ده. د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په زمانہ کې یو زنانه رااله د هغې قد او قامت ډېر کوچنی دی او د یو مسلې متعلق معلومات غواړي د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره د پیغمبر علیه السلام کور کې کښېنستله چې کله دغه مسلې پوښتنه او معلومات وغوښتل نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغه زنانې ته جواب ولا ورکړ چې کله هغه زنانې خپل جواب پیدا کړ د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د خلیصه نو پر خپل طرف روانه سو چې کله در دروازه ووتله نو حضرت عایشه مبارکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته وی چې د دې زنانې عجبه کښنی قد قامت نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته عایشه توبه وکړه د خلیصه د لاړې توکه ای عایشه دا د غیبت وکي دا د چغلي وکا او په خپل ژوندۍ کې د غیبت او د چغلي سزا ګوره
او ورته عایشې غیبت او چغلي دا داسې بدترین ګناه ده چې کم سړی په چغلي او په غیبت اخته سي نو د هغې سړي دعا الله تعالی نه قبلوي. چې کم سړی په غیبت او چغلي باندې اخته سي د هغې نیک اعمال الله تعالی نه قبلوي. او چې کم سړی په غیبت او چغلي باندې اخته سي الله تعالی به همیشه پر هغې باندې د ګناهو هجوم ساتي. هغې به همیشه د ګناهو در بوج او دربار لاندې زندگی تیروي. نو ما او ته د کومې درجې خلک چې پیغمبر علیه صلات وسلام حضرت عایشې مبارکې ته دا وینا کوي چې عایشې د غیبت سزا ګوره د غیبت سره دعاګانې نه قبلیږي او د غیبت سره د انسان نیک اعمال نه قبلیږي او د غیبت سره همیشه انسان د ګناه دربار او دربوج همیشه لاندې پاتې کیږي. پیغمبر علیه صلات وسلام سوی پیغمبر علیه صلات وسلام وایي د ټولو څه بدترین سړی هغه سړی دی الذي هو ذل وجهین یوم القیامه چې هغې په دنیا کې دوه مخه سړی دی او در ټولو څه په بدترین عذاب کې په قیامت کې دغه سړی مبتلا دی. فیأتی هؤلاء بوجه دې خلکو ته چې راسي یوه خبر ورته کوي و هؤلاء بوجه چې دې خلکو ته راسي بیا بله خبر ورته کوي. او بیا ورته الرجل الذي کان ذل وجهین فی الدنیا چې کم سړی په دنیا کې ذل وجهین دی دوه رخه والا دی دوه مخه چلوي نو کان له لسان من النار فی القیامه الله تعالی به د قیامت په میدان کې دا ژبه د جهنم سکروټه کی. نو په دنیا کې چې په کومه ژبه باندې د مسلمانانو په مابین کې نفرت راوستلی دی او د مسلمانانو په مابین کې چغلي کړې ده او د یو مسلمان حال بل مسلمان ته رسولی دی او یو مسلمان پر بل مسلمان باندې بدګمانه کړی دی نو الله تعالی به سزا دایي چې بیا به دا ژبه په قیامت کې د جهنم د سکروټو څخه جوړوي. امام غزالی رحمه الله یو واقعه را نقل کړې ده مکاشفة القلوب کې غالبا لیکلی دي چې په ټولو حیوانانو کې دا معروفه خبره ده چې ماهی ژبه نه لري. بل داسې حیوان نسته چې هغه ژبه نه ولري لیکن په ټولو حیوانانو کې ژبه که نسته هغه د ماهي دا نسته. او بیا امام غزالی رحمه الله د دې حکمت او علت لیکلی دی چې یاره ماهي ته الله تعالی ولې ژبه نه کور او د دې علت څه و چې الله تعالی د ماهي څخه ژبه ختم کړه. بیا لیکلی دی چې کله الله تعالی حضرت آدم علیه السلام پیدا کړ نو الله تعالی د حضرت آدم علیه السلام متعلق ملائکو ته دا حکم وکړ چې آدم علیه السلام ته به سجده وکړي. اذ قال ربک للملائکة اسجدوا لآدم نو فسجد الملائکة كلهم اجمعین ملائکو ټولو آدم علیه السلام ته سجده وکړه الا ابلیس د ملائکو په صفو کې و ابلیس سجده نه وکړه. ابا واستکبر ابلیس ډیر تکبر وکړ او ځان یې لوی وباله او د ځان دپاره دا بې عزتي وبلله چې زه حضرت آدم علیه السلام ته پر سجده پروت یم. چې کله الله تعالی د ابلیس څخه پوښتنه کوي نو ابلیس دستي علت دا وایي انا خیر منه زه خو در آدم ډیر ښه یم نو چې زه آدم ته په سجده باندې پرېوځم آدم دی او ما ته په سجده باندې پرېوځي. الله تعالی سورته فخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين د ملائکو د صفو سوزه د نن سبات به ته سرکشه او د نن سبات به زما لعنت پر تا باندې در قیامت پورې. شیطان چې کله د ملائکو د صفو سره ووته دنیا ته راغلی او الله تعالی په ډیر بدترین شکل دنیا ته راواستوي او الله تعالی په ډیر لعنت او الله تعالی د ډیر نفرت په شکل باندې دنیا ته راوستي. ابلیس چې کله په دنیا کې ګرځي نو په ټولو حیوانانو کې اولنۍ ملاقات د ابلیس دا د ماهي سره اوس او دستی د الله تعالی او د حضرت آدم علیه السلام چغلي ماهي ته وکړه. ورته ګوره الله تعالی آدم علیه السلام پیدا کړی دی او آدم علیه السلام به دنیا ته راستی او په دنیا کې به آدم علیه السلام د حیوانانو په دریابو کې او دغه رقم د حیوانانو په ځنګلو کې د ټولو ښکار کوي او دا به ټول الله تعالی دته جایز کوي او دی به دا قتل کوي. چې کله ابلیس ماهي ته دا خبره وکړه د ماهي په زړه کې دا نه ودرېدلی لکه بعضې خلکو کې دا مرضي چې کله یو خبره اورېدلې نه وي بیا یې زړه دا غواړي چې در پلانکي مجلس یې ورسو. نو ابلیس چې څومره حیوانان د مځکې پر مخو یا په ماهي په دریابو کې دستی د
د دې خبرې رسول در هغو پورې وکړو چې ما ته خو ابلیس دا خبره وکړه چې آدم علیه السلام به راځي او د مځکې پر مخ او په دریابو کې به ته تشکار جایز کیږي او دی به زموږ په قتل باندې لاس پورې کوي. نو دا هغه ابلیس یو قسم چغلي ورسوله، هغه ابلیس چغلي در ماهی پورې ورسوله، هغه ماهی یو قسم چغلي در دې نورو حیوانانو پورې ورسوله. لیکن الله تعالی هغه ماهی ته دا سزا ورکړه چې د هغې سزا په خاطر د ماهی سره بالکل ژبه ختم کړه. تاسو د ماهی خوله سره ورپورته کوئ نو ماهی په ټولو حیوانانو کې دا د ژبې مالک نه ګرځي. نو ځکه الله تعالی ته چغلي کول که د انسانانو صحیح که د هر مخلوق صحیح، الله تعالی ته ډېر ناخوښه او ډېر ناپسند عمل بلل کیږي. امام غزالی رحمه الله د عمرو بن دینار سے روایت را نقل کوي چې یو سړی د مدینې منورې په ښار کې اوسیږي او د ښار په شاوخوا اطرافو کې د هغې د خور کور دی، نو دی همیشه د خور له ورځي د خور سره وسیله رحمي کوي. یو ځل د هغې خور بیماره سو نو د هغې د پوښتنې او عیادت دپاره دی ورځي او راځي او د هغې خدمت کوي. د هغې بیمارۍ په خاطر باندې هغه د خور وفات سوله او چې کله وفات سوله نو هغه سړي د هغې زنانې د کفن او د دفن انتظام وکړ. لیکن د دفن په وخت کې د پټېدو په وخت کې د هغه سړي یو قیمتي بټوه یو د دینارو ډکه کڅوړه هغه په دې خارو کې د قبر ځینې پاته سوله. چې کله د کفن او دفن څخه واپس کور ته رالی نو هغه شی د ده سره معدوم او نیستي و. نو دوباره یې ورته یو ملګری د ځانه سره روان کړی چې زه به قبر لږ راشنم چې کله خپله بټوه مې پیدا کړه هغه بټوه به لاسته رارسوم. امام غزالی رحمه الله مکاشفة القلوب کې دا واقعه را نقل کړی چې کله رالی د هغه زنانې قبر یو څه وشانه چې کله ډوری ته نه دی رسېدلی نو هغه سړي له هغه خپله بټوه په لاس ورله. د هغه څه وروسته خپل ملګري ته وایي چې ته یو طرف ته سه، زه به دا یوه خښته د دې ډورۍ سره پورته کړم چې زما د خوره سره الله تعالی د قبر کې څه کوي. وایي چې کله د هغه زنانې سه هغه خښته راپورته کړه د هغې دا ټوله د قبر ډورۍ د قبر د جهنم د سکروټو سره لبریزه ده او د هغې دا بدن د جهنم په سکروټو کې خوټ کېږي. نو هغه سړي نور تاب نه و درلودی، ژر یې برته خښته ورپسې کښېښوله او نوره خاره ورپسې واچوله او راوخته. ژر کور ته رالی د خپلې مور څخه پوښتنه کوي چې مورې زما خور په کوم عمل کې مبتلا وه چې د هغې په خاطر الله تعالی دې ته په جهنم کې دا سزا ول ورکوي، د هغې عمل او د هغې د زندګۍ طریقه څه وه. نو هغه ورته یې بچي ستا خور لمونځګزاره وه، ستا خور عبادت ګزاره وه، لیکن د هغې سره یو مرض ورسره و، هغه دا و چې د انسانانو کورو ته به یې غوږ نیوی، د انسانانو مجلسو ته به یې غوږ نیوی، د انسانانو محفلو ته به یې غوږ نیوی چې په کم کور کې به کومه خبره واورېدله، په کم مجلس کې به کومه خبره واورېده او په کم محفل کې به کومه خبره واورېده، نو د هغې خبرې رسول به یې دستي در بله کوره، در بله محفله، در بله مجلسه کول. یعنې په هغه زنانه کې یو قسم د چغلی مرض او د چغلی د مرض په خاطر الله تعالی شاید د دې سره په قبر کې دغه معامله کوي. نو ما مخکې هم درته ویل چې پیغمبر علیه صلات وسلام وایي چې قبر د آخرت د منازلو څخه اولنی منزل دی او په قبر کې الله تعالی انسانانو ته سزا ورکوي. لیکن د انسانانو د سزا دوه علت دی. یو علت دا دی چې په دنیا کې د انسان زندگی په چغلي کولو کې تیر سي، او دویم په دنیا کې انسان د بولو سره د خپل ځان او د لباس صفایي خیال نه ساتي. نو د دې دوه علتو په خاطر الله تعالی دې بنده ته خامخا سزا ورکوي. نو که غیبت ده که چغلی ده او زموږ په دین کې دا مکروه اعمال دي، دا د ګناه اعمال دي او د دې په خاطر باندې د انسانانو په مابین کې اتفاق خرافیږي او د دې په خاطر باندې د انسانانو عزتونه خرافیږي او الله تعالی ته دا ډېر ناخوښ عمل په دې دی چې په معاشره کې د دې په خاطر باندې یو قسم نفرت فلاویږي. د شیخ ابولیث بخاري رحمه الله متعلق راضي چې هغه د بخارا څخه حج ته روان سو، په لاره کې د ځانه سره یو څه دراهم واخیستل او دا پر ځان باندې سزا مقرره کړه که چیرې زما څخه په دې لاره کې د چا غیبت یا چغلي وسوله نو زه به پر غزی باندې دا دراهم ټول صدقه کوم. لیکن چې کله در مکې پورې ورسېدی او د حج د مراسمو ادا کولو څخه وروسته را روان دی، هغه دراهم ورسره دي. نو یو مرید پوښتنه ځینې کوي چې حضرت
دومره بوج پر ځان باندې شول او دومره سزا پر ځان باندې مقرر کول، د دې به دومره ضرورت نه و لکه تا چې څومره بوج او سزا پر ځان مقرر کړي. نو شیخ ابولیث بخاري رحمه الله ورته وایي چې زما خو په خپله دا عقیده ده که زه ټوله زندگی په زنا کې تېره کړم او زه زناکاره سم نعوذ بالله، ما ته د خپله زندگی دومره په خساره او نقصان کې نه رامعلومېږي لکه زما په خوله کې چې د مسلمان غیبت راسي یا زما سره د مسلمان چغلې وسي. شیخ ابوالحفص کبیر رحمه الله یو بزرگ دی، د هغې څه یو خپل مرید پوښتنه کوي چې حضرت ته د چغلې متعلق څه وایي، د غیبت متعلق څه وایي؟ نو هغې ورته وایي چې زه خو د چغلې او د غیبت متعلق دا خبره ښکاره کوم، که چیرې یو سړی په فرضي روژه کې او فرضي روژه نسي نه او خوري او د دې حرام او د دې ګناه مرتکب دی چې هغې الله تعالی ورباندې فرض کړی د دی جوړ هم دی پر کور هم دی، لیکن د هغې څه باوجود په دې روژو کې دی قصور او کمی کوي. نو زما په عقیده کې دومره ګناهګاره نه معلومیږي لکه یو سړی چې زندگی په غیبت او په چغله کې تېروي. یا هغې بیا لیکلي دي چې بعضې خلکو کې دا مرض وي چې په کوم ځای کې ښه سړی دی، په کوم ځای کې عالم دی، د ده کوم نصیبه پر دې خوله باندې الله تعالی د عالمو د ښو خلکو غیبت ورچولی، بس د هغې سزا څه ده؟ وانه تاسو مکاشفة القلوب وګورئ، وانه لیأتی یوم القیامه، را بسې د قیامت په میدان کې لمنځونه به هم کړي، روژې به هم کړي، خیراتونه به هم کړي. وانه مکتوب بین عینیه، د دې سترګو په مابین کې پر دې تندي باندې به لیکلي وانه آیس من رحمت الله، چې دا د الله د رحمت څخه ناامیده انسان دی. که هر څومره روژې دي، که هر څومره لمنځونه دي، که هر څومره عبادتونه دي، د هغې د ده یو ځای نیولی نه دی، ځکه نن دی د الله تعالی د رحمت تمه نسي کولی او نن دی د الله تعالی د رحمت څخه مایوس او ناامیده انسان بلل کېږي. ځکه دا دومره بدترینه ګناه ده. خدا نه خواسته که سړی په دې کې راسي، بیا د سړي لمونځ، د سړي روژه، د نور عبادات، هسې نه خدا نه خواسته چې بیا د قیامت په میدان کې سړي د پشاوره نسي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي لما عرج بی الی السماء، چې کله الله تعالی زه په معراج کې اسمان ته پورته کړم، رأیت اقواما لهم اظفار من نحاس، ما یو څه خلک داسې ولیدو الله تعالی دا نوکان هغه د اوسپنې او د تانبې ورکړي وو، یخمشون بها وجوههم وصدورهم، د بخاري شریف روایت دی چې په هغې باندې د مخانو غوښې اړولې او د دې سینو غوښې شکولې. ما د حضرت جبرائیل علیه السلام څخه پوښتنه وکړه من هؤلاء یا جبریل، ای جبریل دا کم قوم دی چې الله تعالی په دومره بدترینه سزا مبتلا کړی دی؟ حضرت جبرائیل علیه السلام راته ویل هؤلاء قوم یقعون فی اعراض الناس، دا هغه خلک دي، دا هغه قوم دی چې د خلکو عزتونه خرابوي او د خلکو چغلې کوي او د خلکو غیبتونه کوي او په معاشره کې اختلاف جوړوي او د معاشرې انسانان یو د بل څخه متنفره ګرځي. نو په دې خاطر باندې پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي چې پنځمه زنانه چې ما په سزا کې ولیدله، د هغې سر د خنزیر په شان باندې، د هغې ټوله بدن د خره په شان باندې، د هغې په بدن پورې د جهنم مارانو لړمان کړېدل او مښتې، هغې په دې مرض او په دې جرم کې مبتلا وله چې هغې د انسانانو په مابین کې چغلي کوله او د چغلۍ په خاطر باندې دی په معاشره کې فساد جوړاوی او په معاشره کې انسانان یو پر بل باندې بدنیتی ثابتول. امام غزالی رحمه الله د چغلۍ یو واقعه په احیاء العلوم کې را نقل کړی. هغه یو سړی په بغداد کې خپل غلام خرڅوي، د غلام متعلق نارې وی چې زما ډېر بهترین غلام دی او زما په غلام کې یو عیب نسته او زما غلام د بیماری څخه صفا دی او زما غلام د نورو امراضو څخه صفا دی. البته په آخر کې یو خبره وکړي وای دی غلام کې یو کوچنی عیب خالی د چغلۍ دی، په عادت کې لږ چغلي ده، نو په دې وجې زه د خپله کوره باسم او خرڅوم. چې کله هغه سړی پر دې خپل غلام باندې دا ناره کوي نو یو بل سړی په لاره کې تېرېږي، د هغې زړه دا وغوښتی چې دا دومره بهترین غلام دی، د ټولو اوصافو د کمالاتو مالک دی او په دې کې ناجوړي او بیماري نسته. البته دا یو غیبت یا دا یو د چغلۍ مرض دا اوس په معاشره کې عام مرض دی، نو ځکه دا نقصاني ډېره نه ده. نو هغه سړی ورغلی، هغه غلام یې د ځان دپاره رانیوی
چې کله غلام رانی وي نو کور ته د خدمت لپاره راولي. نو یو څو ورځې خو هغه غلام په ډېره ښه طریقه باندې د کور خدمت کوي او د کور انسانان د هغې سره ډېر راضي او په ډېره خوشحالي کې زندگی تیروي. لیکن هغه غلام کې ما درته ویل د چغلۍ مرض شته او هغه عادت دی، عادت لا یزول الا بالموت. د مرګ بغیر د سړي سره د عادت نه پاتېږي. نو د څو ورځو څه وروسته هغه غلام هغه خپل عادت ته ادامه ورکوي او چونکې هغې په دې خپل فن د چغلۍ کې ډېر ماهر دی او په ډېر ماهرانه انداز سره هغه چغلي روانوي. نو د ټولو څه مخکې د هغه خپل مالک زنانې ته وایي چې زنانې زما ستا سره ډېره همدردي ده او زما ستا سره ډېر محبت دی او ستا ډېر پر ما باندې احسانات دي، لیکن یوه خبره ستا مخ ته ښکاره کومه، ته به زما خبره چاته نه رسوې. هغه دا دی چې ستا خاوند که زر واره ستا سره ښه محبت و مینه لري، لیکن هغه خاوند د پردي زنانو سره لږ تعلق لري او ډېره زمانه به تېره نه سي چې تا ته به طلاق دله درکوي او د هغې زنانو سره به د دې نکاح راسي. زنانې ته چې کله دا خبره وکړه، زنانه هر څه برداشتوي، د خاوند څه یوازېوالی نه برداشتوي. نو زنانه د هغې څه وروسته په ډېره پریشانۍ کې زندګي تېروي. زنانه په ډېره پریشانۍ کې زندګي تېروي. چې کله زنانه پریشانه سو نو هغه سړی د دې زنانې د پریشانۍ احساس کوي. باره دې زنانې ته وایي چې ستا د پریشانۍ علاج زما سره دی او زه به په ډېره اسانه طریقه باندې ستا پریشاني در ختم کم، نو ته زما خبره ته لږ توجه وغوږ راکړه. نو آخر هغه زنانې ته وایي چې د دې دپاره اسانه علاج دا دی چې ته به د خپل خاوند د ږیرې 2 ویښتان په پنر باندې رافرې کې او ما ته به یې راکې. زه به پر هغې باندې دم وکم، زه به پر هغې باندې عملیات وکم، زه به پر هغې باندې چو وکم، پلان به وکم. بیا به دا خاوند ستا داسې تابع سي چې ستا په ټوله زندګي کې به ستا بغیر و بل طرف ته نظر وانه اړوي. زنانه ډېره خوشحاله سوه چې دا خو ډېره اسانه طریقه ده او دا ډېر اسانه عمل دی. نو غلام ورته وایي چې زنانې دا عمل به ته کله کوې؟ نو هغه ورته وایي چې په نن شپه کې به زه دا عمل سرته رسوم، په دې خاطر باندې چې داسې نه وي سبا نور څه پیښه نه سي. نو نن به زه فنر راخم او د شپې چې دی بیده سو د فنر په ذریعه به د ده 2 د ږیرې ویښتان تاله راوړم. چې کله زنانه پر دې خبره باندې ټینګه کله دوباره رالی مالک ورته وایي چې زما خو ستا سره ډېر زندګي تېره سوله او ستا پر ما باندې ډېر احسانات دي، صرف یوه خبره تا ته کولی سم هغه ده چې ستا د زنانو د غلطو خلکو سره رابطې دي او د هغې رابطو په خاطر باندې هغه ستا زنانه د نورو خلکو طرف ته توجه کوي او چونکې ستا په وجود کې هغه د نورو طرف ته هېڅ ځان نږدې کولی نه سي، نو هغې دا فیصله کړې ده چې نن شپه به تا په پنر باندې ذبحه کوي او چې کله ستا خبره خلاصه سو دا به بیا د بله سره رخصتېږي. د هغه سړي چې د خپلې زنانو متعلق تصور و فکر، نو د هغه سړي زړه دا خبره نه مني. نو هغه غلام ورته وایي سړی که زما خبره ستا وزړه ته نه لویږي، ته صرف داسې نن په یو چل باندې ځان پر خوب باندې واچو چې هغه زنانه ستا سره څه عمل کوي. هغه سړی چې ډېر دې ته متوجه کوي، نو چې کله شپه راغله هغه سړي له خوب نه ورځي، په نیمه شپه کې ځان قصدن پر خوب باندې واچوي او چې کله زنانه ورته رانږدې کېږي هغه سړی د سترګو د بیخور ته ګوري، نو هغه زنانې د خپله پوښه هغه چاړه وکړه او د ده دې غاړې ته رانږدې سو. د زنانې غریبي خو دا سوچ دی زه به اوس 2 ویښتان د ږیرې ځم پرې کوم. د ده دا یقین سو چې دا زنانه هغه د غلام خبره یقیني ده، دا زنانه ما په دې پنر باندې ذبحه کوي. نو دستي راوګرځېدې، هغه زنانه د ټولو څه مخکې به دا پنر په خپله ذبحه کړه. چې کله یې زنانه قتل کړه، نو هغه غلام دستي میدان شو، د زنانې قبیلې ته یې ویل چې ستاسو د قوم زنانه او ستاسو د کور زنانه په داسې ظلم باندې قتل کړه. نو هغه قبیله چې راله، د هغې زنانې په غاړه چې کوم پنر کش سوی هغه یې د ده پر غاړه مرکش کېده یې همسې ذبح کړه. نو آخر کې د هغې زنانې قبیله یو طرف ته ودرېده، د ده قبیله بل طرف ته ودرېده او په دې مابین کې فسادات او په دې مابین کې قتلونه او په دې مابین کې بې اتفاقۍ او په دې مابین کې نفرتونه. نو امام غزالی رحمه الله احیاء علوم کې دا خبره را نقل کړې ده چې کله کله په یو چا کې د چغلۍ مرض وي،
نو دا د الله تعالی ډېر ناخوښه عملي. ځکه د دې په خاطر باندې په ډېره اسانه طریقه سره د کور هغه سکون ختمیږي، د کور هغه غارت هغه اطمینان غارت کیږي، او دغه رقم په کور کې د خوشبینۍ پر ځای په دې وجه باندې بدبینۍ ډېرې زیاتېږي. اوس که سړی د چغلۍ په وجه یو د بل قتل ته تیار نسی، نو کم سے کم د زړه ماتوالی خو راځي، کم سے کم محبت خو په نفرت باندې بدلیږي، کم سے کم هغه دوستی خو په دشمنی باندې بدلیږي. او د مسلمانانو دوستی په دشمنی باندې بدلول او د مسلمانانو محبت په نفرت باندې بدلول، دا الله تعالی ته داسې مبغوض عمل دی چې په دې عمل کې کم نارینه راځي، په دې عمل کې کم زنانه راځي. نو د هغې سزا پیغمبر علیه الصلاة والسلام په جهنم کې دا بیان کړې ده چې الله تعالی به دا سزا ول ورکوي چې د دې انسان که نارینه دی که زنانه دی، د دې سر به د خره په مثلي، او د دې سر به د خنزیر په مثلي، او د دې ټوله بدن به د خره په مثلي، او د جهنم په عذابو کې به په بدترین شکل پر د باندې زندگی تیریږي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام د دې ګناه سره پیغمبر علیه الصلاة والسلام د دې ګناه سره په ضمن کې پیغمبر علیه الصلاة والسلام د دې ګناه سره په ضمن کې یو بل ګناه بیان کړی ده چې دې زنانه کې صرف دا مرض نه و چې دې به چغلي کوله، او دویمه ګناه د دې زنانې دا وه چې هغې به د چغلۍ سره درواغ هم ویل. اوس درواغ ویل دا د چغلۍ یو حصه ده، او کله کله په معاشره کې د چغلۍ کولو بغیر درواغ جلام رواج کیږي، او چې کم نارینه او زنانه په معاشره کې هغې په چغلي او په درواغو کې راسي، نو هغې ته به بیا الله تعالی د قیامت په میدان کې د جهنم په دوران کې دغه سزا ورکوي. نن سبا زموږ معاشره کې درواغ په څومره شکل باندې عام دي. درواغو سندونه تیارېدل، د درواغو بلان تیارېدل، د درواغو ترتیبونه جوړېدل، او په درواغو سندو باندې ځان له نوکرۍ او مزدورۍ پیدا کول، دا ټوله د درواغو اشکال دي، او دا درواغ زموږ د معاشرې نن یو عام وبا او عام ابتلا جوړه شوې ده. د انسانانو په تعریفاتو کې بې ځایه تجاوز و مبالغه کول، دا یو قسم د درواغو اشکال دي چې شیطان نن په نوي شکل زموږ په معاشره کې رواج کړي دي. او ډېره ځله خو زه دا وایم چې ډېره اهل علمه طبقه په دې کې مبتلا وي، چې کله جلسې راسي د هغې دپاره پوسټران چاپېږي، نو بیا چې کم القاب بیانیږي او کم اوصاف بیانیږي او کم کمالات لیکل کیږي، نو دا خدا نخواسته چې دا هم د درواغو په یو قسم زمره کې رانسي. او بیا چې د جلسې په دورانیه کې یو سړي او مقرر ته کم دعوت ورکول کیږي چې د هغې څومره اوصاف بیانیږي، د هغې په کم شکل باندې د اوصافو بیان کیږي، بیا دا خو بلا یو قسم عالمي په دې عامو جلسو کې چې عام لیډر ته کم بلنه ورکول کیږي، د هغې شکل دا د یو صحیح سوچه مسلمان نه وي، د هغې شکل د فاسق دی، د هغې شکل د ګناهګاره دی، لیکن انسانان په داسې تعریفاتو په داسې اوصافو کمالاتو باندې ستایي. حالانکه د پیغمبر علیه الصلاة والسلام حدیث مبارک دی اذا مدح الفاسق، چې کله د یو فاسق مدح په مجلس کې روانه سي، نو غضب الرب الله تعالی ډېر په غصه سي، واهتز له العرش، او د الله تعالی عرش په حرکت کې د غصې سره سي. چې کله د مځکې پر مخ باندې د یو فاسق او دغه رقم د مځکې پر مخ باندې د یو فاجر مدح او صفت کول کیږي، نو دا د انسانانو مدحونه کول، او دا د انسانانو صفتونه کول، او دا د انسانانو په دې شکل باندې بیانونه کول، دا یو قسم د درواغو په زمره کې ده. او کم سړی چې په درواغو کې زندگی تیری، د هغې دپاره پیغمبر علیه السلام سزا په جهنم کې هغه بیان کړې ده. پیغمبر علیه الصلاة والسلام حدیث دی چې 3 کسان داسې دي لا یکلمهم الله، الله تعالی خبره نور سره کوي، ولا ينظر الیهم بنظر الرحمه، الله تعالی د رحمت په نظر نور ته ګوري، او ولا یزکیهم، الله تعالی تزکیه او صفائی نه کوي، ولهم عذاب عظیم، یا ولهم عذاب علیم، د دې دپاره ډیر دردناک عذاب دی. یو کم سړی چې پر سفر باندې روان دی او د ده سره عبور سره دي، او دا اوبه د ده د ضرورته سزایي دي، یو بل مسافر د اوبو د نیستیو شکایت ورته وکړي چې سړی زما سره اوبه نسته، زما ضرورت را پرک،
او دی د هغو څه د اوبو انکار وکړي او د هغې مسافر ضرورت پوره کولو ته تیار نه وي، نو دا هغه سړی دی چې نه به الله تعالی د رحمت په نظر ورته ګوري، نه به الله تعالی په د سره خبرې کوي، نه به الله تعالی د تزکیه کوي او دی به په قیامت کې به بدترین عذاب کوي. ها د انسان ضرورت دی که چیرې هغه اوبه د خپل ضرورت زاید نه وي بیا هغه مسافر ته نه ور شریک کول دا عمل وده ته جایز دی. دویم هغه سړی دی چې هغه دکانداری کوي او تجارت کوي او کاروبار کوي او د خپل دکانداری او کاروبار او تجارت دی په درواغو چلی، چې کله ګراک ورله رالی نو د هغې د یو شي تلاش ځینې کوي نو دی هغه ګراک ته ډېر درواغ وایي، هغه ګراک باندې دی شی په 1200 خرڅوي او هغې ته قسم هم واخلي او ما ته په 1000 روپۍ پروت دی حالانکې وده ته پروت په 800 او که چیرې هغه ګراک په دې باندې خبر سي چې دا شی و دې دکاندار ته په 800 پروت دی بیا نه ځین رانسي، لیکن دی په قسمو باندې او دی په درواغو باندې او دی په چالاکۍ باندې هغه شی پر دې ګراک باندې اړوي، نو دا هغه تاجر دی، هغه دکاندار دی، دا هغه کاروباري دی چې د قیامت په میدان کې د ده دپاره هم عذاب علیم دی، بدترین عذاب. نن زموږ په معاشره کې په دې باره کې ډېرې بې احتیاطۍ، تاسو ګورئ زموږ او ستاسو معاشره ده، نه موږ تی څه ناوله دی نه تی زموږ څه ناوله دی. د شي په دې مال کې څومره کښته و پورته انسانان کوي، ادنا مال په کم اعلا باندې خرڅوي او اعلا مال در خپلې درجې په څومره پورته طریقه باندې خرڅوي او په دې باره کې پر درواغو باندې یوه ذره صرفه نه لري او دغه رقم په قیامت کې دی څومره درواغ وایي چې ما ته په دومره باندې پروت دی، که چیرې هغه غریب ورته وایي ما ته په دې باندې راکړه، دی کله د درواغو په شکل وایي دا خو ما ته هم په دونه نه دی پروت، نو په قیامت کې د درواغو څه یوه ذره ځان نه ګوري او چې په کم شکل باندې معیوب شي د عیبه ډک شي زرې سربیره ور ورنګي هغه عیب یې ور پټ کړي او په قسمو او دغه رقم په درواغو او دا رقم په دلایلو په حجتو باندې صرف پر ګراک باندې اړوي او په کمپنۍ کې څومره بدلون کوي چې کله هغه ورله راسي وایي دا شی م په کار دی نو دی ورته وایي دا کمپنۍ والا زما سره نسته، نو اوس د مسلمان شان خو دا دی چې دی هغه ځای ور وښیي چې ورسه دا په پلانکي ځای کې پیدا کېږي، لیکن دی څه ورته وایي، دی ورته وایي دا کمپنۍ والا اوس په ټوله ښار کې نه پیدا کېږي او دا کمپنۍ والا کمزوری شی هم دی در دې ښه شی زما سره پروت دی او دا کار هم هغه کوي او در هغه یې ښه کوي او په دې درواغو په دې حلو په دې بانو باندې صرف دا خپل شی پر هغه غریب ګراک باندې اړوي او ډېر ځله د هغې د شټیکر په باره کې دی څه کوي چې کله یو شی دی پر هغه باندې د بل شي ټافه لګوي، یو شی دی پر هغې باندې د بل شي ټافه لګوي او یو شی د ټافې په زور د بل په شي باندې خرڅوي. د یو شار جوړ دی خلک د بل شار هغې غواړي دی د هغه بل شار ټافه د دې شار پر جوړ باندې ولګوي او بیا د دې شي په مدح او په صفاتو کې څونه کښته و پورته کېږي، څومره بې ځایه صفتونه کوي، په هغې کې به تاسو که نور نه دا دوايانې تاسو ګورئ چې پر دې باندې څومره صفتونه لیکلي، پر دې باندې څه حال ته رسولي، نو دا ټوله زموږ او ستاسو په معاشره کې د درواغو اشکال دي او دا اشکال شیطان په نوي شکل په موږ کې رواج کړي دي او دا هغه بدترین اشکال دي چې د دې په خاطر باندې موږ ځان له یو څه ګټه راوړو او زه خو کله وایم چې بې کم نصیبه 1000 روپۍ به په دې درواغو باندې وګټئ، لیکن ماښام چې کور ته راسې چې بچی دې ناجوړه دی چې در دې هسپتال یې وروړې 2000 به در څه ولاړ شي، لیکن په هغه باندې شام نه اوسي دا هغه بې برکتي ده، نو یو خو به دې الله تعالی د دې رزقه څه برکت پورته کړي او دویم به د قیامت په میدان کې ستا شکل ستا سر د خنزیر په شکلی او ستا نور ټول بدن به د خره په شکلی او ستا په بدن پورې به د جنت مارانو لړمان لګېدلی، ځکه پیغمبر علیه صلات وسلام دا سزا د درواغجن دپاره ټاکلې ده. لیکن که چیرې ته پر دې خپل رزق باندې صبر وکې او د خپل رزق په ښه طریقه باندې د ځان دپاره وګټې نو یو خو به الله تعالی تا ته په دې کې برکت در واچي او برکت دا معنا چې په دغه لږ شي به الله تعالی ستا د کور ګزران روان کړي
الله تعالی به دې د ناجوړۍ څخه محفوظه کړي، الله تعالی به دې د عذارو څخه محفوظه کړي، الله تعالی به دې د تکلیفو څخه محفوظه وساتي. او دویم د قیامت په میدان کې به دې الله تعالی د انبیاو په صفو کې راپورته کړي. دا د پیغمبر علیه السلام قول دی، التاجر الصدوق الامین، چې کوم تاجر تجارت په صدق او په امانت باندې کوي، په خپل تجارت کې رښتیا وایي، نو مع النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین، الله تعالی به د انبیاو په صفو کې، الله تعالی به د شهدا او د صالحینو په صفو کې راپورته کړي. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي چې 3 کسانو ته الله تعالی د قیامت په میدان کې بدترین سزا ورکوي. نه الله تعالی په نظر د رحمت ورته ګوري، او نه الله تعالی د هغې سره خبره کوي، او نه الله تعالی د هغې تزکیه او صفایي کوي. یو هغه سړی چې په حالت د سفر کې د اوبو په شکل د بل مسافر ضرورت نور پوره کوي، او دویم هغه تجار او هغه کاروبار والا او هغه دکاندار چې هغه خپل تجارت، خپل کاروبار، خپل دکانداری د درواغو څخه نه ګوري، او دریم هغه سړی چې هغې د یو چا سره احسان کړی نه وي، 5 ورځ بعد یې بیا دستي ور یادوي چې ګورې نن ما ستا سره دا نه وکړو، ما ستا سره دا نه وکړو، په پلانکۍ ورځ مې دا نه در سره وکړو، په پلانکۍ ورځ مې دا نه در سره. نو چې د خپلو احساناتو، د خپلو صدقاتو او د خپلو نیکو اعمالو احسان الله تعالی پر کوم چا باندې اچي، دا احسان اچونکی هم هغه بدبخته انسان دی چې د قیامت په میدان کې الله تعالی د ده دپاره هم عذاب علیم ټاکلی دی. خو به هر حال ما د خبرو په ابتدا کې دا خبره وکړه چې 15 زنانه چې هغې په جهنم کې په بدترین شکل باندې کړېدله، د هغې سر د خنزیر فشانو، د هغې نور بدن د خره فشانو، او د جهنم خصمانان په هغې پورې لګېدلي وو، او هغې بېتابه د جهنم په اور کې کړېدله. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د هغې 2 جرمه بیانوي. یو جرم د هغې دپاره دا بیانوي چې هغې په زندگی کې د چغلۍ څخه خپل ځان نه کاتی، او دویم جرم د هغې دپاره دا بیانوي چې هغې په زندگی کې د درواغو د وینا څخه ځان نه کاتی. نو ما مخکې درته ویل چې دا ګناهونه صرف په زنانو پورې نه دي خاص، بلکې دا ګناه که په زنانه کې راسي، د چغلۍ مرض، د درواغو مرض، او دا ګناه که په نارینه کې راسي، لکه څنګه چې زنانې دپاره پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په جهنم کې دغه شکل بیان کړی دی، بیا به د نارینه دپاره هم په جهنم کې دغه شکل، او زنانه چې په کم عذاب کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبتلا لیدلی ده، بیا به نارینه د دغه بدو اعمالو په خاطر هم په دغه سزا کې د جهنم په کندو کې مبتلا زندگی تیروي. الله تعالی دې موږ او تاسو ته پر دې څو خبرو د عمل کولو توفیق راکړي. الله تعالی دې خپل دربار کې قبول کړي.